ښه راغلاست. د رنودونکو نن بحث کې د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو خبرې کوي چې د پایلو له اعلان وروسته یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو دوی خپل ځانونه ګټونکي وبلل او د دې ترڅنګ مخالفتونه ښکاره کړي دي د موازي حکومت جوړولو ګواښونه کړي دي. پر همدغه موضوعات باندې بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده سیاسي شنونکي ښاغلي قریب رحمان شاه ته. سلامونه شاه صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلي خپرونې ته. سلام تاسو او ټولو لیدونکو ته. شاه صاحب، پایلې به له دې کوو لکه څنګه چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوې. د پایلو له اعلان وروسته تاسو په خپله هم کنفرانسونه کتلي وي چې شمېر ټاکنیزو ټیمونو د مخالفتونه ښکاره کړل، دوی خپل ځانونه ګټونکي وبلل. فکر کوئ کله چې ولسمشریزو ټاکنې پایلې اعلانېږي، ولسمشر ټاکل کېږي، بیا د سیاسیونو د دغو ټاکنیزو ټیمونو ناندرۍ د څه لپاره دي؟ ښه، موږ یوه قانوني مرجع لرو چې هغې ته وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون. د لومړي ځل لپاره د دغه کمیسیون غړي په داسې میکانیزم وټاکل شول چې په هغې کې ټولو کاندیدانو برخه لرله. هغه کاندید چې اوس یې د موازي حکومت خبره کړې، هغه په خپله همدغه کمیشنرانو ته رایه ورکړې او همدغه کمیشنران یې ټاکلي او انتخاب کړي دي. اوس چې کله هغوی یوه فیصله کوي او دا فیصلې ته هم قانوني او هغه دلایل د دوی په اصطلاح باندې ورته چمتو کړي دي، د دغه اعلان یا د موازي حکومت خبره یوازې د ځان مطرح کولو او د یو ډول د امتیاز اخیستلو یا په اوسني حکومت یا د سولې په بهیر کې د امتیاز اخیستلو لپاره ده. زه تاسو ته د دې یو مثال درکوم. اجرا رئیس، پخوانی اجرا رئیس، البته د ادعا وکړه چې دوی ګټونکي دي. که د ده په اساس باندې د محاسبې په اساس باندې 3 لکه رایې چې مشکوکې وي هغه باطلې شوي وای، د دې معنا دا وه چې ټاکنې باید 2م پړاو ته تللې وای. نو وخت چې ټاکنې 2م پړاو ته تللې وای، ته اوس د کومې محاسبې له مخې د ګټلو ادعا کوې؟ صحیح ده؟ که چېرته د ده خپله محاسبه ده 3 لکه رایې باطلې شوې وای، هغه مشکوکې رایې وې، دا چې څومره یې باطلېدې څومره یې نه باطلېدې هغه خو تفتیش پرې وشو. معنا دا ده چې دلته که یو سړی په 99% هغه باندې انتخابات وګټي، یو مزاحمت او یو شی باید موجود اوسېږي. بله مسله زموږ د سیاسونو او د مشرانو لومړیتوبونه دي. زه فکر کوم چې متاسفانه زموږ په حکومت کې اکثریت کسان او هغه کسان چې ادعا کوي د دې ولس مشران دي، هغوی لا هم شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. که چېرته د هیواد د وحدت او د هیواد یووالی او د خلکو ژوند دوی ته مطرح وای، دا مهال د افغانستان خلک تقریبا تر 50% ډېر خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، 2% د فقر په کرښه ژوند کوي. دا هغه د فقر ملي کرښه ده چې یعنې څوک د $1 نه عاید کم وي. دا که په نړیوال د ورلډ بینک په حساب وکړو $2 نه عاید کم وي، کیدای شي زموږ 80% خلک د فقر تر کرښه لاندې وي. په داسې حالت کې چې تقریبا 90% جغرافیه د جګړې نه مستقیمه متاثره ده، په داسې حالت کې چې سیاسي ثبات تر بل هر وخت لړزانده دی. تاسو اوس هم راځئ د چوکۍ او د واک او د دې ترلاسه کولو لپاره خلک ګواښئ، ملت ګواښئ، د ستونزو جوړولو مسله مطرح کوئ. دا زه فکر کوم چې د قانون ښکاره نقص دی. اوس هم دغه ته راګرځو شاه صاحب چې تاسو هم اشاره درلودله چې 300 رایې تر ټولو جنجالي ده، خو بیا هم ټاکنو کمیسیون پر دې باندې بریالی شي چې باید بیا رایشمېرنه وکړي، دغه رایې له باطلېدو څخه وژغوري. اوس همدغه ټیمونه بیا د دې غوښتونکي دي چې باید ټولې ټاکنې لغوه شي، ټولې ټاکنې بیرته له سره ترسره شي. فکر کوئ دا غوښتنې څومره د قانون په برخلاف دي، مشروع دي که نه دي د دې غوښتنې؟ زه فکر کوم د دې په ځای چې دا غوښتنه وشي چې قانون ټاکنې لغوه شي او له سره ټاکنې وشي، که داسې مطرح شي چې سولې ته باید کار وشي. ځکه د افغانستان د خلکو غوښتنه او هغه لومړیتوب په اوسنیو شرایطو کې سوله ده او د سولې بریالي کېدل دي. د ټاکنو بیا ترسره کېدل ناممکن دي. د هغې لپاره نه څوک بودیجه ورکوي، نه څومره نه خلک ورته دومره وخت ورکوي او نه به بیا پکې ګډون کوي. بل د ټاکنې له 2004 نه چې تاسو وګورئ دغه مرحله یو ورځ تر بلې چې کومې ټاکنې شوي دي، یعنې یو له بل نه وروسته هغه خرابې شوي دي. مثلا موږ تر ټولو ډېر ګډون د 2004 په ټاکنو کې ولسمشریزو ټاکنو کې درلود. بیا د 2009 ټاکنې وې، هغې کې هم یو څه ښه و. 2014 کې دا ګراف راټیټ شو. په 2019 کې زموږ د ګډونوالو شمېر د ټاکنو خورا کم دی. یعنی د 18 لکو کسانو ګډون چې هغه د 35 میلیوني نفوس لرونکي هیواد په استازیتوب باندې رایه ورکړي، دا خورا کم ارقام دي. د دې معنا دا ده چې خلک په ټاکنو بې باوره شوي. بې باوره کړي چا دي؟
بې باوره کړي همدغسې مزاحمتونو او سیاسونو دي چې هغوی کله د انتخاباتو نتایج اعلانېږي کله وایي دا منم کله وایي نه منم که یې ده په خوښه ومنم یې که یې ده په خوښه نه ونه منم همدغه دغه زمینه سازي دې ته کړې ده چې خلک په انتخاباتو بې باوره شي او فکر وکړي چې زموږ رایه ارزښت نه لري. یعنې تاسو لاړ شئ د افغانستان په کلیو او بانډو کې د کوم عمر خوړلو کسانو نه که پوښتنه وکړئ په 2004 کې د هغوی باور دا و چې نه زما رایه ټاکونکې ده، زما رایه زما برخلیک ټاکي، اما په 2019 کې دا فکر ورسره نشته. دلیل یې دا دی چې له یو لوري زموږ کورنۍ فضا نوامه ده، له بل لوري بهرنۍ لاسوهنې دا هم له شک پرته اغیز لري او دغه نارې چې اوس په کابل کې زمزمه کېږي د دې تر شا هم بهرني لاسونه دي. کله چې ولسمشر غني د مونیخ له ناستې راوګرځېده هغه هم زما په نظر باندې پیغام ترلاسه کړی و له بهرنیو ادرسونو چې انتخاباتو نتایج اعلان شي او دی پکې ولسمشر شي. او ترڅنګ یې په کابل کې د امریکا شاز دفیر په واضح ډول باندې هره ورځ د اجرایي رئیس سره ګوري. مثلا ځینې نور ادرسونه هم کیدای شي په دې برخه کې دخیل وي. معنا دا ده چې تر اوسه هم دلته د بهرنیانو نظر ته لومړیتوب ورکول کیږي، خو زموږ هیله دا ده چې د 2014 تجربه بیا تکرار نشي. هر تجربه چې کیږي باید هدف یې سوله وي، هر تجربه چې کیږي باید د افغانستان خلکو ته ثبات راوړي، نه دا چې زموږ یعنې دلته اوس په ښکاره په لوی لاس باندې د افغانانو د ولس قربانۍ له سترګو غورځول کیږي. کوم بهرنیان چې په افغانستان کې خپلې ګټې لري د دوی ګټو سره ننغښتي دي، د دوی ګټو ته ترجیح ورکول کیږي او د دوی رایې چې په ډېر سختو شرایطو کې رایې ورکړې ده دا له سترګو راګرځي. له شک پرته په افغانستان کې د جګړې اهداف هم افغاني نه دي. دا کومه جګړه چې موږ پکې دا د افغاني اهدافو لپاره جګړه نه ده، دا د امریکایي ګټو لپاره جګړه ده. که زما سرتیری وژل کیږي، که زما ملکي وژل کیږي او حتی که به د بل طرف کې تلفات دا د افغانستان ګټې نه تضمینوي. ترڅنګ په سیاسي مارکیټ کې چې کوم دریځونه نیول کیږي دا هم د افغانانو او د افغانستان د ګټو لپاره نه دي. که د افغانستان د ګټو لپاره دریځ نیول کیږي به ټول سیاسون یو میز ته راغلي وای، نه به احمد مطرح و نه به محمود مطرح و، ټولو به د وحدت او د یووالي خبره کړې وای. خلکو ته به د تفرقې خپرولو پیغامونه نه ورکول. ګورئ دا کاندیدان چې اوس دغه ډول دریځونه نیسي دوی یو بل غټ زیان پېښوي موږ ته. هغه دا دی چې دوی خلک قومونه سره ویشي، مذاهب سره ویشي او دا هم د قوانینو ښکاره نقص دی. زه فکر کوم چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم تر اوسه خپل مسؤلیت ته نه ده متوجه شوې، ځکه هغوی مسؤلیت لري اما دوی د خپلې ګټې لري د هغې په خاطر باندې نه دي ورته متوجه شوي. نو کاندیدانو ته پکار ده چې د وحدت پیغام خپور کړي، د یووالي پیغام خپور کړي او د افغانستان د خلکو لپاره د یوه نیک او داسې مسیر ټاکلو لپاره ترسیم ولري چې هغه د هیواد 15 کاله راتلونکی په سوله کې ترسیم کړلی شي. نه دا چې موږ وایو چې د انتخاباتو نتیجه ماته بحران راوړي. ګورئ په ټوله نړۍ کې د انتخاباتو سره راګرځو چې دغه اندېښنې هم شته. تاسو مرته اشاره درلودله چې کومې پایلې چې اعلان شوي دي دا به ګواکې په وروستیو 5 کلونو کې هم په همدغه پیل کې به دا وضعیت بحراني کړي. رښتیا هم داسې څه ویره شته دغه اندېښنې پر ځای د که نه بحراني حالت به ورشي؟ په ټوله نړۍ کې انتخابات له ځان سره نوی پیغام لري، انتخابات له ځان سره دا پیغام لري چې موږ یو ښه مسیر ته ځو، انتخابات دا پیغام لري چې موږ یو نوي مسیر ته لاړو. دا په نوره نړۍ کې دود او دستور دی. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ځل انتخابات موږ ته د نوي بحران پیغام راوړي. موږ دې ته زړه لړزېږي چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي موږ نوي بحران ته ځو. دا سمه ده چې تر انتخاباتو سوله لومړیتوب به موږ ته، یعنې په هر قیمت انتخابات که شاته شوي وای که نه وای شوي باید سولې لپاره کار شوی وای. شاته شوي وای که نه وای شوي باید سولې لپاره کار شوی وای. اوس چې شوي، اوس خو دا قصه تېره شوې، اوس خو بیرته نه راګرځي. زه فکر کوم دا کسان چې د بحران نارې وهي هغوی هم دومره زورور نه دي چې په دې هېواد کې د بحران جوړ کړلی شي او بحران کې تر ملت نه دوی ډېر متضرر کیږي. دوی خو تر اوسه د بحران په اړه دا فکر کولو چې راز دا خلک د پردي اولادونه د وژنه او د ځان ګټې پکې تضمینوه. خو که خدای مه کړه دا ځل بحران راځي خلک به اول د دوی یخن رانیسي او دوی به راکشوي. بل په بحران کې زه څه لرم په ټول افغانستان کې خو یو نه داسې بلډینګ لرم، نه غټ تجارت لرم، نه بله لرم. دغه سیاسي ټیکهداران دوی خو اوس بزنسونه لري، دوی خو تجارتونه لري، دوی خو اوس په دې باندې روږدي شوي دي او دا دوی د بحران نارې چې وهي یوازې یو ګواښ دی او ډارول د خلکو دي، نه دا چې دوی د عملي داسې د عمل خبره یې مهرباني دې وکړي. دوی دومره وځي خو یو ورځ د هلمند جګړې ته ولاړ سي، یو ورځ د بدخشان جګړې ته ولاړ سي، یا د یو ورځ په لاریون کې په اثر کې ودرېږي.
د دې معنا دا ده چې یوازې د خلکو له احساساتو ګټه اخیستل کیږي او یوازې قومي مذهبي او سمتي مسایل مطرح کیږي تر څو د دوی هغه شخصي ګټې او لنډمهاله ګټې خوندي شي. فکر کوم د دوی دریځونه به همداسې بیا پر ځای پاتې شي که نه دوی به هم دغه حکومت کې بیرته ځان داخل کړي یو رقم نه یو رقم به امتیاز ترلاسه کړي. دا د افغانستان په سیاسونو باندې هیڅ ډول باور نشي کېدی. نن په دومره جدیت او په ګواښ سره یوه خبره کوي، سبا بیرته له خپله مغه دریځ نه پښه شوی او یو بل مسیر یې غوره کړی. زه هیڅ ډول باور نه لرم په دوی باندې او هیڅ ډول اټکل یې په اړه باندې نشي کېدی. که موږ ووایو چې دوی به ثابت پاتې کېږي او دا دریځ به یې دوام کوي، فکر نه کوم. سبا که دا ځل د جان کیري پر ځای باندې مایک پامپیو یو ټلیفون ورته وکړ ټوله مسله به ورته حل کړي. نو دوی په خپلو دریځونو کې ثابت هم نه دي. موږ د 2014 ټاکنو کې هم دا تجربه لرو. هغه وخت هم د موازي حکومت ګواښونه کېدل. اول زه نه پوهېږم چې دا موازي حکومت وایي چې شته. کله چې په یو هیواد کې اساسي قانون نافذ وي، هغلته د دولت درې ګونه قواوې تشکیل ولري، وجود ولري. د موازي حکومت معنا څه کېدای شي؟ دلته دولت هم ډېره زیاته سستي او بېغوري کوي. دولت دلته په لوی لاس بېغوري کوي یا د دوی دغه کومې غوښتنې چې کېږي د موازي حکومت غوښتنه دوی پروا نه ساتي یا د دوی لپاره یو ډول دا بېغوري ده. دا بلکې بېغوري په دې معنا ده چې یو سړی راځي د عامه اذهان اغشاش کوي، مغشوشوي یې او تاسو ورته ګورئ او د خیر په غونډۍ ورته ناست ورته خاندئ. دا که زه یم که بل هر څوک چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکت کوي هغه باید وپوښتل شي. تر اوسه موږ یو ادرس درلوده، یو موقف هم درلوده په حکومت کې چې د هغې نه به خبرې کېدلې. له دې وروسته هغه هم نشته. نو ځکه زه فکر کوم چې دلته د دولت مسؤلیت دی چې یو داسې فضا رامنځته کړي او ولس ته داسې پیغام ورکړي چې موږ په ښه لوري روان یو. خو متاسفانه یو شی چې بیا هم په ورباندې نیوکه کوم د دولت په تګلاره کې، خصوصا د ولسمشر غني په وینا کې چې تر بریا وروسته یې وکړه، د سولې لپاره واضح پیغام نه و موجود. یوازې د سولې د قایمولو خبره یې په کلیو کې وکړه. شاه د سولې خبرو ته هم وروسته خو تر دې وړاندې پخواني ولسمشر احمد کرزي هم مخالفت ښودلی دی او دوی ویلي دي چې کومې ولسمشریزې ټاکنې چې ترسره شوې دا اوسنۍ شرایط ته په کتو مناسب وخت نه و. څه فکر کوئ رښتیا هم د کرزي د خبرې پر ځای دي که نه دوی هم یو ډول مخالفت ښکاره کړی د مخالفت کوي له دې ټاکنو؟ زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې موږ پر دې تبصره وکړو چې په تیر کې څه وشول، ښه به دا وي چې د راتلونکي نقشه وټاکو. ښه به دا وي چې د یوې ملي اجماع لپاره کار وشي. ښه به دا وي چې موږ خپلې مشورې او نظریات یوه واحد ادرس ته راټول کړو. او مهمه دا ده چې موږ دغه ادرس تشکیل کړو چې دغه ادرس څوک دی او څنګه یې رامنځته کولی شو. نه دا چې موږ نوې لارې بیلې کړو او نوي ادرسونه تشخیص کړو، دا موږ هدف ته نه رسوي. همدغو نه همغږیو ته په کتو تر دې دمه پورې اروپایي ټولنې یونما دوی هم که چیرې مبارکي هم ورکړې ده، داسې مبارکي ورکړې چې خپله رسماً ولسمشر ته نه ده ورکړې، فقط دوی ویلي چې دوی د حکومت سره اوږه په اوږه د دوی خلکو سره برابر. فکر کوئ ولې تر دې دمه پورې هېواد مبارکي نه ده ورکړې؟ اروپایي ټولنه د دې تر څنګ څومره همدغه همغږي هم داسې روان وي د نړیوال چې د دوی به هم خپلو کړنو څخه لاس په سر شي. یو خو دغه عجله د انتخاباتو په نتایجو کې کېدای شي هغه دلیل وي چې تر اوسه نړیوالو سیمه ییزو هېوادونو په دې اړه د مبارکۍ پیغامونه نه دي خپاره کړي. بل دا خلک منتظر دي، ګوري چې په افغانستان کې حالات کمې خواته ځي، په سیاسي مارکیټ کې ګرمښت د چا زیاتېږي او کوم مسیر قوي کېږي، تر هغې وروسته به تصمیم نیسي. د امریکا دریځ چې په افغانستان کې مهم بلل کېږي، زه فکر کوم چې هغوی د دې لپاره چې د سولې په خبرو باندې د دوی مبارکي اغېز ونه کړي، ځکه هلته خلیلزاد د سولې په خبرو باندې بوخت دی او بېګاه شپه یې له ولسمشر غني سره هم د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې وې او تر څنګ یې د تاوتریخوالي د کمېدو او راتلونکو ګامونو په اړه غږېدلی و. نو امریکایان په دغه اساس باندې زما نظر دا دی چې هغوی تر اوسه دریځ نه دی نیولی او مبارکي یې نه ده ورکړې. دویمه خبره، سیمه ییز قدرتونه هم دلته په افغانستان کې تیر 1800 کلونو کې په ځانګړي ډول هغوی کار کړی دی، خپلې مهرې لري، خپل ملاتړي لري. نو هغوی ته په کتو باندې که انتظار ونه کړي او یو بیړنی د مبارکۍ پیغام خپور کړي، هغوی له خپلو ګټو سره کیدای شي په ټکر کې وبولي. د اروپایي ټولنې او د یونما دریځ په دې اړه یو څه د اندېښنې وړ دی، ځکه یو ډول ډېر ډیپلوماټیک او ډېر پیچلو الفاظو باندې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغې کې نه د مبارکۍ کوم الفاظ شته او نه هم د یوې ډیموکراتیکې پروسې چې د دوی تولید دی د هغې د ملاتړ. مثلا موږ له ګډ راتلونکي حکومت سره کار کوو، ښه دا راتلونکی حکومت به څه ډول وي. په کار دا وه چې یونما یو داسې دریځ نیولی وای چې د افغانستان
د خلکو لپاره یو نیک پیغام درلودلی ځکه ملګري ملتونه یوازینی ادرس کېدای شي چې څه ناڅه باور ورباندې کېږي اما متاسفانه هغوی هم یو متزلزله غوندې اعلامیه ورکړې اشرف صاحب راګرځو وروستۍ پوښتنې ته چې طالبان هم کومې ټاکنې چې ترسره شوي دي دوی ته ډېر زیاته خوشبیني د ښکاره کړې ویل دي چې دا غیر قانوني دي پر سولې اغېز درلودی شي که رشید درلودی او بالکل پر سوله اغېز لري د ځینو خلکو باور دا دی چې د ټاکنو د نتایجو اعلان د سولې د پروسې تاخیر دی د ځینو باور دا دی چې په حکومت کې دننه د سولې په اړه تر اوسه هیڅ ډول میکانیزم او حتی پلان نشته نو په دغه اساس باندې کېدای شي د سولې بهیر کله چې بین الافغاني مسله مطرح کېږي هغه له ستونزو سره مخ شي تاسو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال ملا سلام حنفي وروستۍ مرکه اورېدلې هغه ویلې چې کله د سولې تړون امضا کېږي تر بین الافغاني خبرو وړاندې مهم بحث چې هغه مطرح شوی هغه به د طالب زندانیانو خوشي کېدلي 15,000 زندانیان به هغه طرف خوشي کوي زر به بل طرف خوشي کوي نو که چېرته دلته حکومت بیا دا کار نه کوي نو دا تړون په اتومات شکل باندې له ستونزې سره مخ کېږي نو زموږ ټینګار خو له اول هم دا وه غوښتنه هم دا وه چې د ټاکنو د پایلو پر ځای باندې ښه خبر دا ده چې د سولې پایلې راوړاندې شي اما اوس چې دا شوې زموږ هیله دا ده چې حکومت د سولې لپاره یو واضح او عملي میکانیزم ولري یوه ملي اجماع رامنځته کړي د نړیوالو قدرتونو نظریات او د سیمه ییزو هیوادونو افکار هم په نظر کې نیولو سره یوه داسې ملي لاره غوره کړي چې هغه په راتلونکي یوه کال کې افغانستان ثبات او سولې ته ورسوي ډېر زیاته مننه ژوندی سي اشرف صاحب د چې تشکر سرلوړي اوسئ تمام خلو تر د مې وروسته خبرونو دوام ته راګرځو